سلامونه وخت مو بخیر دی اجمل شهاب فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د 50 اوریزو لوبو درجه بندي اعلان شوه. ابراهیم زدران په دویمه سیلیز سره ریکارډ جوړ کړ، پلس غوره توپ وهونکو کې شامل شو. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د 50 اوریزو لوبو درجه بندي اعلان شوه. د کرکټ نړیواله شورا د 50 اوریزو سیالیو لوبډلې درجه بندي اعلان کړه چې ځینو لوبډلې پکې مخ تګ کړی دی، خو ځینو لوبډلو بیا له خپلو مقامونو شاته تللي او شاتګ یې کړی دی. 12 ورځې وړاندې د شل اوریزې لوبې نړیوال جام اتلې لوبډلې چې انګلستان د شل اوریزو لوبو په درجه بندي کې لومړی مقام خپل کړ، اوس په 50 اوریزو کرکټ کې شاته تللی دی. د معلوماتو له مخې د استرالیا په وړاندې په درې ورځنۍ لوبو په لوبو لړۍ کې د ویټ واش ماتې د خوړلو وروسته انګلستان لوبډلې 114 نمرو په لرلو سره دویم مقام ته تللی دی. نیوزیلند 114 نمرو په لرلو سره لومړی مقام خپل کړی دی. هند او استرالیا په ترتیب سره 112 نمرو په لرلو سره دریم او څلورم ځای لري. پاکستان 100 نمرو په لرلو سره پنځم مقام نیولی دی. همدغه راس ویل افریقا د 100 نمرو په لرلو شپږم، بنګلادیش او سریلانکا په ترتیب سره 92 او 92 سره په اووم او اتم مقام کې دي. ویسټ انډیز 80 نمرو په لرلو سره نهم او افغانستان په 69 نمرو په لرلو سره لسم ځای لري. ابراهیم زدران په دویمې سیلیز سره ریکارډ جوړ کړ، په لاس غوره توپ وهونکو کې شامل شو. په یوه ورځنۍ کرکټ کې سیلیز وهل یو سخت کار دی، خو ځوان افغان ستوری ابراهیم زدران په خپله غوره توپ وهنې سره په خپله شپږم نړیوالې ورځنۍ لوبه کې دویم سیلیز په وهلو سره وښوده چې هغه یې کولی شي. ابراهیم زدران د سریلانکا په وړاندې په خپله شپږمه 50 اوریزه لوبه کې دویمه سیلیزه ووهله. هغه په دغه لوبه کې 106 منډې وسوځېدو او په دې سره په 50 اوریزو لوبو کې د هغه منډې 261 شوي دي چې 2 سیلیزې پکې شاملې دي او لوړې منډې یې 127 ناسوځېدلې دي. همدغه راز نوموړي په 4 ټس لوبو کې هم برخه اخیستې ده چې 350 منډې یې جوړې کړې دي چې 350 پکې شاملې دي او لوړه منډه یې 80 ده. بلاخوا په 1400 نړیوال شل اوریزو لوبو کې 380 منډې وکړې چې 51 پکې شامله ده او لوړه منډه یې 460 ناسوځېدلې دي. د افغانستان لخوا په 50 اوریز کرکټ کې زیاتې سیلیزې ریکارډ له محمد شهزاد سره ده چې هغه 6 سیلیزې وهلې دي او ورپسې په دویم مقام کې رحمت شاه دی چې 15 سیلیزې لري. همدغه راز رحمان الله ګلباز 3، نوروز منګل، کریم صادق، محمد نبی، نور علي زدران، اصغر افغان، نجیب الله زدران او عثمان غني یوه سیلیزه لري او د افغان کرکټ مخکښ او غوره توپ وهونکی ګڼل کیږي. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب